مزل هدف مو تر منزل امت خو مزل هدف مو تر منزل. کندهار ښاروالي د خپلو پراخو انکشافي کارونو په لړۍ کې دا ځل د ښار په 4مه ناحیه اول ګذر کې د فتح خان کوڅې د کانکریټ کولو، چریو او سلبونو د جوړولو چارې راپیل کړي دي. وطن ستا لپاره دغه کوڅې تقریبا 340 متره اوږدوالی او 3 متره بردوالی لري. یوه میاشت مخکې رغنیزې چارې راپیل سوي دي او پاته کارونه به د یوې هفتې په جریان کې بشپړ سي. زړونو سودا نوا سودا و د سرونو د زړونو سودا نوا نه خوف او نه اوس کوڅه منظمه شوله. لاندې مو چرۍ جوړه کړله. ستاسې معلومېږي د چرۍ ارتفاع تقریبا 1 متر ته رسېږي. نو د سهار میلان یې نه درلودی. هغه به مو په ډېر تکلیف سره د شاه بازار خواته هغه به وایستلې. نو اوس د چرۍ جوړېده منځ ته راغلي دي. چرۍ جوړ کړې ده، مخکې کندنکاري کړې ده، بیا مو لیول کړي د کوڅو ټول لیول مو سرته رسولی دی. اوس کانکریټ شروع دي. کله چې کانکریټ خلاص وله وروسته بیا د چرۍ په سره باندې سلبونه ایښودل کېږي. هدف مو تر منزل. په دغه پروژه کې تقریبا 14 کسانو ته په فني او غیر فني ډول د کار کولو زمینه برابره سوې وه. ډېر ځینې خوشحاله یې دا دی چې دا کار مو وکړی د خیر سره او ډېر ښه پر مخ ولاړی دا دی. ما از کار زمینه برابر بسیار خوشحال هستیم. در این کار اخته هستیم، از راضی هستیم از کار. د دغه کوڅې په کانکریټ کولو سره د همدې سیمې خلکو زیاته خوښي وښودل او د کندهار ښاروالۍ څخه یې ځانګړې مننه وکړل. درمل او درمان خو بیا هم هر اندام موږ د ټوله ښاروالۍ څخه ډېر خوشحاله یو چې زموږ سره یې ډېر کومکونه وکړل. زموږ کوڅه په ښه اساس ډول راپغه او بیا په ښاروالۍ کې زموږ سره انجینرانو ډېر کومک وکړي. انجینرانو دومره کومک سره چې اراده راتلې ده زموږ کوڅه سروې کوله. نو موږ د ټولو انجینرانو څخه ډېر خوشحاله یو. د دې څه یو جان مننه. موږ ته انجینرانو ډېر کومک وکړي. کوڅه راپخه کړل، ډېر کور ودانۍ وایو او ډېر تشکر ځینې کوو چې دا کندهار ښاروالي کور یې ودان. تر مخه زموږ دا لښتیانه ورونه بند وه، اوبه مو بندې وې، اوبه ډېر په تکلیف وتلې، ډېر د مشکلات سره مخامخ وو. نو موږ د کندهار ښاروالۍ څخه ډېره مننه کوو چې دا زموږ کوڅه یې راپخه کړله. هدف مو تر منزل پر کاڼو او اغزیو تېرېدو